دا بعض کسان دا عادت لري چې پر بیابان باندې ډیر صدقې کوي خرچې کوي مال لګي لیکن په خپل کور کې نه لګي او بعض بیا دای دومره مال صدقه کې دومره خیرات وکي چې خپل ځان تنگ دسته کې بیا پر خپل اولاد باندې د خرڅولو د پاره سنله انن کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا سړی په سختی سره منع کړ په حدیث شریف کې راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سوا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اچھاته اجازه نه ورکړي چې هغه د ګرد مات سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ورته فرمایله چې سم مال د سره کشیر ته دا بس د فرق خیر یعنی دا سمکه و چې نن ټول مال صدقه کی او سبب بل تلاس ګرځي د نور څخه پورونه اخی د نور څخه قرضې اخی دومره په جذبه کې نه راځي قران هم دا غوا او دا ابو داود شریف روایت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه یو سړي ټول سوالاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وښ ټول ولې تلګي او زمر بزرگان داوای کچيري ته مثلا زهد کوي ته مثلا قرباني کوي پر خپل ځان او پر خپل اولاد به نه کوي انت یو شی مخره مې رانه سمټر مرانه وش ورج مخره لیکن خپل اولاد باندې بخوري هغه ته به سہولت ورکه هغه ته به وسایل ورکه د ازمر د فک قاعده ده کې یو سړی د غوښو د ورج وس لري او دای په قرانیانو دالو سبزیانو خو دی مجرم پکار دا چې یو انسان په اعتدال کې وځي دومره به د اعتدال نه وځي چې ستا په پیسو کې خو بل خورج غوښه خوري ستا په پیسو باندې بل وسایل او آبادی او سہولت پیدا کړی لیکن خپل ځان او خپل اهل او عیال تنګ دستکړي دا د شریعت مزاج نه دی نه شریعت ته دا وایي ټکی تب زرګه تقوادار د ځان دي مثلا داسې قرباني والا جوړ کړی دي لیکن د اولاد او د قرانیانو حق ته نه لري چې هغه هم داسې قرباني کوي بلکې پرتا د لازم ده چې پر هغه باندې مصرف او خرچه سہولت او وسایل ولا